سو دا درې غلطه یو معنا دا غلطه چې لا حاکمیت الا لله ځکه دغه نور اقسام توحید به نه ثابتېدل. دویم چې دا معنا کړی چې لا خالق الا الله دا معنا ځکه کمزوري دا چې په دې مقام کې د مکی مشرکین او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جنجال پسو. دریم چې وې د لا معبوده فقط حق او باطل دواړه نشته نو به په دې مقام کې نعوذ بالله من ذلک الله عز وجل بارکی د دې د حلول عقیده ثابته شو چې باطل معبودانو کې دننه شوی دی. اصل کې لا اله الا معبود بحق فلا اله الا الله کې به دوا اجزاء یو لویل شي نفي لا اله او بلکې اثبات الا الله. لا اله الا الله په هغه ټیم کې انسان لپاره ورکی چې اول د دې معنی او پیژنې به د قشن عملو کې دی په مقتضا. شرطونه لا اله الا الله مونږ ویلې علم، دویم یقین، دریم اخلاص، څلورم صدق، پنځم محبت، شپږم انقیاد، اوم قبول، اتم کفر بالطاغوت. د علم باره کې د سوره محمد صلی الله علیه وسلم آیات مونږ ویلې او د یقین په باره کې د سوره حجرات 15 نمبر آیت او د اخلاص په باره کې د سوره بینه 5 د صدق باره کې د سوره عنکبوت اول انا شروع تر دریم پورې او د محبت باره کې د سوره بقره او سوره 15 نمبر آیت. د انقیاد په باره کې د سوره زمر 450 نمبر آیت او د قبول په باره کې د سوره صافات 15 او شپږ درشه د کفر بالطاغوت په باره کې د سوره بقره 255. د توحید اقسام ذکر کړه فی الربوبیه په هغه کې شپږ قیدی، فی الالوهیه د هغه دوه اقسام او یو کې تقریبا 12 قیدی او د بل کې 14 او فی الاسماء والصفات چې تقریبا د توحید نن اتلس اقسام ذکر کړه. توحید فی الاقوال او توحید فی الافعال، توحید ایجابی او توحید سلبی، توحید متصل او توحید منفصل. کفر بالطاغوت مذکر کو طاغوت شخصی، طاغوت فکری، طاغوت تنظیمی، طاغوت شیطانی وغیرہ. نن به د کلمې طیبه د دویم جسم ذکر کو محمد رسول الله. محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. محمد رسول الله څومره نمونه دي چې 200 دي. لکه دا معنی ابن قیم کړي زاد المعاد کې. قرطبی لیکلي دي چې 15 ویری بل ځای کې لیکلي یو نیم سل دي. خطیب شیبانی لیکلي 15 سره دي. محمد خپل دا معنی ده چې ته د هغه توصیف کو اخلاصيږي دا رسول الله د الله رسول دی. دلیل په دې باندې شی دی قران کې الله عزوجل فرمایي لقد جاءکم یقینا راغلی تاسو لا راتکړه تاسو لا چا راتکړه دي راغلی تاسو یو رسول من انفسکم تاسو د جنس نه تنوین د لپاره تعظیم دی عزیز ګران دی په د باندې ما هغه احکامات علیتم چې تاسو مشکل کې غورځي حریص دی به هدایتکم تاسو په هدایت باندې د دې په اړه کې چې د امت څنګه هدایت ولشي او بالمؤمنین رؤوف الرحیم خاص په مؤمنانو باندې شفقت کوونکی او د قشه مهربان دی. د هدایت اسباب موږ ذکر کړه چې د هدایت اسباب اول منځو ته محمد رسول الله او دریم حج دی، څلورم قران دی، پنځم جهاد دی، شپږم انابت دی، اوم د رسول الله تابعداري را، اتم د الله فضل له، نهم د الله رحمت دی، لسم قوي ایمان دی، یو لسم کفر بالطاغوت دا د مؤمن د قتل نظام ساتل. قران کې الله فرمایي چې والله يعلم الله لپاره چې ته د الله رسولي او تصدیق مونږ دلته ویلي چې شهادت د دې خبرې چې نشته حقدار د بندګۍ بل هیڅوک سوا د الله نه او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. انسان په دې باندې مضبوط تصدیق کوي د کلک زړه ده، خو لکه د څه چې د اړو خو دواړه برابر دي. په دې طریقه باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بندر او د الله رسول لري پیرانو انسانانو دواړه راغلي دي. لیکن د دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارکان څه دي؟ د دې یو څو ارکان ځان سره یاد ساتي. اول اعتراف کول به دې خبره باندې چې محمد د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم. سورۃ فتح کې وایي نه هیڅ نمبر آیت کې چې محمد د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم او اخره رسول الله محمد رسول الله فرمایي اسما مثال د مخکې انبیاء ولادت شي لکه بنگلا پایغه کې دی احتجاج کم د زم پوره شو. بل حدیث کې راځي د ورسره براشه دیرش قسم بداوو کې د نبوت دجالان کذابون دي. حدیث د څه خبره به تاسو له پیش کې چې نو تاسو اوریدل نه تاسو پلان نو انت به حدیث کې به دو اشکال دي. اول حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دیرش او بل طرف باندې د څه خبره به کې کړه دا
چې د خبره به تاسو له پیش کې چې نه به تاسو ورېدل نه تاسو پلانونو دا خو د دیرشونه اضافه دی او ډېر خبرې زموږ پلان ورېدل دي سره د نشاغ دین دی نو موږ جواب کو چې دا دیرش مشهور دی او زموږ پلان چې ورېدل دي معنا د احادیث په کتابونو کې نشي ضرورت د دین نه انکار او مخالف اول بسړي اقرار کې بده خبره چې محمد الله رسول الله دلیل په رسول فتح اغنون نسمبر دویم عقیده په داساتی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګره بندره قران کې الله عزوجل فرمایي سورې جن کې الته دا خبره ذکر کړې ده چې دا ګره بنده ده په هغه اوچته مقاماتو کې کله وي سبحان الذي اسرا بعبده سورې بني اسرائيل کله وي فتو بسوره مما راوړ یو سورته هغه چې موږ نازل کړې علی عبدنا کله وی چې کله ودرېږي د الله بنده وانه لما قام چې کله ودرېږي د الله بنده يدعوه چې داخل کې دعوت وله نو کادو داخل نږدې و چې په دبانې بشان د لمچي شي آیات کې درې قول علماء لیکلي دي یو قول علماء دا ذکر کړی دی چې مراد دین محمد رسول الله چې کله به دعوت کو ملګری به تیګر چا پرته تاو شو ته به دا ګمان کو لنچي دویم نبی کریم علیه الصلاه والسلام د کله دعوت کو د جنت پر سره تاو شو ته به دا ګمان کو لکلنچي او دریم قول علماء لیکلي چې دین مراد د قران داعی دی الله وی داعی چې کله زما په طرف دعوت کې د مخالفین په دې سره تاو شي لکلنچي اي پیغمبر نور دی او کنه دی نو باز خلک دا خبره ذکر کوي چې دا نور نه دی لکه بریلین وای چې په لار باندې روان وي دا سورې بنو جواب دار چې اول سندن په غرویت باندې کلام دی عبدالرحمن ابن زید پکې دی عبدالرحمن ابن عائش علماء په هغه باندې کلام کړی دی عبدالرحمن په نامه یو بل دویم علماء دا خبره ذکر کړي چې دا پیغمبر معجزه ده دلیل پیدا دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامو ام سورې نو دا رسول الله تکذیب نه نشي کېدلی دا بندګي به نشي کېدلی د دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټوکړې څلور شرایط اول تصدیق په هغه څه باندې چې کوم پیغمبر راته کړی دی او صدق به بل ځکه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خبره کړې ده په هغه باندې متل تصدیق عقیده لري دویم د طاعت به کیفی ما امره تقریبا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع منګه سل په دې ذکر کړي سورې نور کې او دریم چې کوم شي نه منع کړي دی غیزه بزان ساتي او څلورما انسان بد رب العالمین بندګین وان لا يعبد بندگی بنشي کېده د الله الا بما شرع مگر په هغه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ذکر کړی دا الغرض په کلمت طیبه کې دویم رکن دی محمد رسول الله دی کې موږ ویلي دلیل په رسول توبه او رسول منافقون اول نمبر آیت ته تصدیق بسړې ساتي چې شبه خلب دواړه برابرې شي محمد الله بنده او رسول انسانانو پیرانو لا دوا ارکان دي سړې به اقرار کوي چې محمد رسول الله رسول دلیل په رسول فتح نه نمبر آیت او نه درشم برایت او دویم عقیده بساده شي دا ګور عبادت دی الله دلیل به رسول جن اغرون نس دا رسول له تکذیب نشي کړي بندر عبادت به نشي کېدلی او د دې تقریبا څلور مقتضیات دي اول تصدیق په هغه څه باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی لري دویم ته عد پیغمبر علیه الصلاه والسلام دریم اجتناب د هغه څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منع کړی دا او پنځمه بندگی بنشي کړي مگر په دې طریقه باندې چې کومه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم امت له پیش کړي د خود لري دا سبب ان شاء الله د شرک معنی لغوي معنی اصطلاحي او د شرک اقسام او شرک اصغر شرک اکبر د شرک څلور انواع تاریخ د شرک عقوبات د شرک دا به ټول ذکر کړی شي وبالله التوفیق